أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة توبة یا سورة براءت دا مدني سورت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه تبوک نه واپس کېدنو په دې وخت کې دا سورت نازل شوی دی او د دې سورت مختلف نومونه دي. یو نوم یې سورة توبه ده ځکه په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی وروسته د مؤمنانو توبه ذکر کړې ده او په دې سورت کې توبه زیاته ذکر کیږي. بل نوم د دې سورت سورة البراءت دی ځکه د دې سورت په ابتدا کې الله سبحانه وتعالی د خپل د طرف نه او د الله د پیغمبر د طرف نه الله تعالی د بیزارۍ اعلان کړی د مشرکانو نه. او بل نوم یې سورة الفاضحه ده، یعنې هغه سورت چې هغه شرموونکی سورت دی ځکه الله په دې سورت کې د منافقانو رازونه د هغو عیبونه الله بیان کړي دي. عبدالله ابن عباس فرمایي چې سوره توبه دا سوره فاضحه ده، یعنې شرموونکی سورت دی. ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا انها لم تبق احدا منهم الا ذكر فيها. په سوره توبه کې الله تعالی په ومنهم بعضې د منافقانو نه بعضې د منافقانو نه داسې دي او داسې دي، نو داسې آیتونه په دې صورت کې زیات دي تر دې پورې چې منافقانو دا ګمان وکړه چې په دوی کې به یو قسم پرې نه دي مګر ټول به په دې کې ذکر شي. او بل نوم یې سورة العذاب دی، د عمر بن خطاب نه نقل دی چې هغه ته چا د سورة براءت یا د سورة توبې ذکر وکړه نو هغه وویل چې هي الى العذاب اقرب، دا صورت یعنې عذاب ته نږدې دی. په دې کې الله د عذابونو ذکر کړی د منافقانو دپاره او د کافرانو دپاره مشرکانو دپاره. او بل نوم یې سورة المخزیه دی او سورة المبعثره او سورة الحافره او سورة البحوث یا سورة المنکله. د دې ټولو تعلق د دې خبرې سره دی چې الله تعالی په دې صورت کې د منافقانو عیبونه ذکر کړي دي. او د دې صورت او د سورة انفال یو مشترک نوم القرینتین دی، لکه مخکې مې سورة انفال کې وویلې، ځکه چې دا دواړه صورتونه یو بل سره پیوسته دي. په مابین کې بسم الله نه ده ذکر شوی او د مضامینو په لحاظ باندې د موضوعاتو په لحاظ باندې دا صورت او هغه صورت یو بل سره مشابه دي. په دواړو صورتونو کې الله تعالی د قتال او د جهاد ترغیبات ذکر کړي دي او الله تعالی د قتال او د جهاد امر کړی دی، اسباب ذکر کړي دي او آداب ذکر کړي. او په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د څو قسمه انسانانو ذکر کوي. یو الله تعالی په دې صورت کې د مشرکانو ذکر کړی دی او الله تعالی د هغو مختلف اقسام ذکر کړي دي. د دې صورت ابتدا د مشرکانو سره متعلق ده. الله تعالی د مشرکانو مختلف اقسام ذکر کړي او د هر یو بېلابېل احکام الله ذکر کړي دي. او بیا وروسته په دومه حصه کې د دې صورت الله تعالی د اهل کتابو ذکر کړی دی. الله د هغو په مقابل کې د قتال امر کړی دی، حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، تر دې پورې چې هغه په خپل لاس باندې د ذلت په حالت کې جزیه ورکړي. بیا وروسته الله تعالی د منافقانو ذکر کړی دی او د منافقانو ذکر الله تعالی ډېر تفصیل باندې کړی دی. الله د منافقانو صفات او د هغو عیبونه بیان کړي دي دې لپاره چې مسلمانان د هغو د شر نه ځان بچ وساتي او مؤمنان په ځان کې دا صفات پیدا نه کړي. بیا وروسته الله تعالی د مؤمنانو ذکر کړی دی، د مؤمنانو مختلفې ډلې الله ذکر کړي دي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وبیا وروسته وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هغه درې کسانان صحابه چې د هغو د توبې موضوع ځنډېدلې وه. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. بیا الله تعالی د جهاد ترغیبات ذکر کوي د صورت په آخر کې. او په آخر د صورت کې الله تعالی د مؤمنانو او د منافقانو موقف ذکر کوي د قرآن کریم په وړاندې. او د صورت په آخر کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ذکر کوي او الله د توحید عقیده ذکر کوي. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. نو دا د دې صورت خلاصه ده. د صورت په ابتدا کې الله سبحانه وتعالی د مشرکانو مختلفې ډلې ذکر کوي او د هغو احکام الله ذکر کوي.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. یعنی اعلان د بیزاری دی من الله د الله تعالی د طرفنا ورسوله او د الله تعالی د رسول د طرفنا الى الذين هو کسانانو ته عاهدتم چې تاسو د هغو سره معاهدې کړي دي من المشرکین د مشرکانو نه. یعنی الله سبحانه وتعالی هغو مشرکانو ته د براءت او د بیزاری اعلان کوي د کومو مشرکانو سره چې مسلمانانو معاهدې درلودلې او هغوی خپلې معاهدې نقض کړي دي، او بل هغه مشرکان چې د هغو سره معاهدې وي او دا معاهدې غیر موقتې معاهدې وي، او بل هغه مشرکان چې د هغو سره کومه خاص معاهده نه وه، نو الله تعالی هغو ته د بیزارۍ اعلان کوي چې د دې نه وروسته ستاسې او د مسلمانانو په منځ کې معاهده نشته ده، د مسلمانانو د خوا نه تاسو ته امن نشته دی، مخکې کومې معاهدې چې وې هغه معاهدې ختمه شولې. او د دې وجه دا وه چې نبي صلی الله علیه وسلم په صلح حدیبیه کې د مشرکانو سره معاهده کړې وه چې لس کاله معاهده یې کړې وه چې زموږ ستاسې منځ کې به جنګ نه وي، یو د بل سره به جنګ نه کوو او زموږ په مقابل کې به تاسې د چا مدد نه کوئ او ستاسې په مقابل کې به موږ د چا مدد نه کوو، او د هغه چا په مقابل کې به هم تاسې نه جنګېږئ کوم کسانان چې زموږ په معاهده کې دي، کوم چې زموږ معاهدین دي د هغو سره به هم تاسې جنګ نه کوئ. نو مشرکانو دا معاهده ماته کړه، بنو بکر په بنو خزاعه باندې حمله وکړه، او بنو خزاعه دا د نبي صلی الله علیه وسلم حلفا وه، او قریشو د بنو بکر مدد وکړه، هغو ته سلا ورکړه، کسان یې راولېږل. نو قریشو چې کله دا معاهده ماته کړه نو الله تعالی خپل نبي ته امر وکړه چې د دې نه وروسته د دې مشرکانو نه د بیزارۍ اعلان وکړه چې د دې نه بعد زموږ او ستاسې منځ کې معاهده نشته ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 9 کال د هجرت باندې ابو بکر صاحب د حج امیر مقرر کړ، مسلمانان حج ته لاړل، او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه کال باندې حج ته لاړ نشو، اگر چې د حج اراده یې کړې وه بیا یې وفرمایل انما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا احب ان احج حتى لا يكون ذلك. وای مشرکان به حج ته راځي او بربند طوافونه به کوي، نو زه دا نه خوښوم چې زه د حج وکړم تر دې پورې چې دغه د مشرکانو راتلل او بربند طوافونه دا ختم شي. نو ابوبکر صاحب د حج امیر مقرر کړ، او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې حج ته لاړ نشو. بیا د هغه نه وروسته علي رضی الله عنه یې ولېږه دې لپاره چې دغه اعلان وکړي، د دې براءت اعلان وکړي. نو علي رضی الله عنه 4 خبرې دا وکړې، د دې اعلان یې وکړه. یو خبره دا وکړه چې د 2 کال نه وروسته به مسجد حرام ته مشرکان نه راځي، او بل اعلان یې دا وکړه چې الله یطوف بالبیت عریان، د 2 کال نه وروسته به د الله تعالی د کور نه بربند طوافونه څوک نه کوي، او بل دا اعلان یې وکړه چې لا يدخل الجنة الا مؤمن، جنت ته به نه داخلیږي مګر مؤمن به داخلیږي. او بل اعلان یې دا وکړه د چا چې د الله د پیغمبر سره کومه معاهده یې چې ده فعهده الى مدته، نو د هغه وعده به د هغه د مودې پورې تر څو چې هغه موده پوره کېږي نو مسلمانان به په هغه لوز باندې کلک وي. یعنې کومو کسانو چې معاهده نه یې ماته کړې نو د الله پیغمبر چې د هغو سره کومه معاهده کړې ده نو تر هغه پورې به د هغو سره جنګ نه کېږي. او عامو مشرکانو ته او هغو کسانانو ته چې هغو وعده ماته کړې وه 4 میاشتې فرصت یې ورته ورکړه، دې لپاره چې 4 میاشتو کې هغوی سوچ او فکر وکړي چې 4 میاشتې تاسې وګرځئ، سوچ او فکر وکړئ، بیا د هغه نه بعد یا به تاسې اسلام قبلوئ یا دا چې ستاسې مقابل کې به قتال کېږي. براءة من الله ورسوله، اعلان د بیزارۍ دی د الله تعالی د طرف نه، ورسوله او د الله تعالی د رسول د طرف نه، الى الذین هغو کسانانو ته عاهدتم چې معاهده کړي تاسې د هغوی سره من المشرکین د مشرکانو نه. خو دلته مراد د هغه کسان دي کومو کسانو چې معاهده کړې وه او معاهده یې نقض کړې وه، لکه قریشو دا معاهده نقض کړې وه، او بل هغه کسانان مراد دي چې د هغو سره معاهده وه خو د هغې دپاره کوم خاص وخت معلوم نه و. فسیحوا فی الارض 4 اشهر، نو تاسو وګرځئ په ځمکه کې 4 اشهر
څلور میاشتې تاسې په ځمکه کې آزاد وګرځئ. دا فرصت یې هغو ته ورکړه دې لپاره ان تاسې ته به په دې څلور میاشتو کې څوک تکلیف نه رسوي، مسلمانان به ستاسې مقابل کې جنګ نه کوي. بیا د څلورو میاشتو نه وروسته بیا ستاسې دپاره امان نشته دی، او دا فرصت دې لپاره ورکړي چې دوی د اسلام باره کې معلومات حاصل کړي، په خپله خبره باندې سوچ او فکر وکړي. واعلموا انکم غیر معجز الله، او تاسې په دې خبره باندې پوه شئ انکم غیر معجز الله، چې یقینا تاسې نه یاستئ عاجزه کوونکي الله تعالی لره. تاسې د الله نه ځان نشي بچ کولی، د الله د عذابه تاسې ځان نشي بچ کولی. وان الله مخزي الکافرین، او په دې خبره باندې پوه شئ چې یقینا الله سبحانه وتعالی شرمونکی دی او ذلیله کوونکی د کافرانو دی. الله کافران په دنیا او په آخرت کې شرموي او ذلیله کوي. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر، او اعلان دی من الله د الله تعالی د طرفنا، ورسوله او د الله تعالی د رسول د طرفنا، الى الناس ټولو خلکو ته، یوم الحج الاکبر په ورځ د حج اکبر باندې. مراد د حج اکبر نه د لوی اختر ورځ ده یا د عرفې ورځ ده، ځکه د حج اکثر مناسک دا د لوی اختر په ورځ کې راجمع کیږي. اکثر مناسک په دې ورځ باندې کیږي، ذبح، حلق او رمی د جمراتو، طواف افاظه. نو ځکه یوم النحر ته د لوی اختر ورځې ته حج اکبر وایي. او بل حج اکبر د عمرې په مقابل کې حج ته حج اکبر وایي. عمره حج اصغر دی او حج د حج اکبر دی. نو د حج په ورځ باندې چې د لوی اختر ورځ ده یا د عرفې ورځ، دا اعلان وشو ان الله بریء من المشرکین، چې یقینا الله تعالی بیزاره دی د مشرکانو نه. ورسوله، او رسول د الله تعالی بیزاره دی د مشرکانو نه. د دې نه بعد یعنې زموږ ستاسو سره معاهده نشته ده. مراد هغه مشرکان دي کوم مشرکانو چې معاهده ماته کړې ده. وروسته د هغو مشرکانو ذکر راځي، کوم مشرکان چې په خپل لوز باندې پاتې دي، نو الله خپل نبي ته امر کوي چې فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم فان تبتم فهو خیر لکم. نو که تاسې د کفر نه توبه وایسته او د غدر نه توبه وایسته، فهو خیر لکم، نو دا غوره ده ستاسو دپاره. وان تولیتم، او که تاسو مخ واړو د ایمان نه، فاعلموا انکم غیر معجز الله، نو تاسې په دې خبره باندې پوه شئ چې یقینا تاسې غیر معجز الله نه یاستئ عاجزه کوونکي الله لره. تاسې الله تعالی نشي عاجزه کولی د دې خبرې نه چې الله تاسو ته عذاب درکړي، یعنې د الله د عذاب ځان نشي بچ کولی. وبشر الذین کفروا، او زیره ورکه کافرانو ته، بعذاب علیم، په عذاب دردونکي سره. بشر دا تحکمن او استهزاء الله د دې نه په بشارت سره تعبیر کړی دی. کنی بشارت خو په خیر کې استعمالیږي او په شر کې د دې استعمال دا د استهزاء دپاره دی. یعنې خبر ورکه کافرانو ته بعذاب علیم، په عذاب دردونکي سره. الا الذین عاهدتم من المشرکین، په دې کې الله تعالی د مشرکانو دویم قسم ذکر کوي. کوم مشرکان چې په لوز باندې په وعده باندې کلک پاتې دي، نو الله تعالی خپل نبي ته امر کوي چې تاسې د هغوی په مقابل کې په دې خپل عهد باندې کلک پاتې شئ. الا الذین عاهدتم، مگر هغه کسانان چې وعده کړي تاسو د هغوی سره، من المشرکین، د مشرکانو نه. ثم لم ينقصوکم، چې بیا هغوی کمی نه دی کړی ستاسې په مقابل کې، شیئا، هیڅ کمی، په دې خپله وعده کې هیڅ کمی نه دی کړی، په دې خپله وعده باندې کلک پاتې دي. ولم یظاهروا علیکم احدا، ولم یظاهروا، او مدد نه دی کړی علیکم ستاسې په مقابل کې، احدا د هیڅ چا سره، ستاسې په مقابل کې د نورو کافرانو مدد نه دی کړی په جنګ کې. فاتموا الیهم عهدهم، نو پوره کړئ تاسې د هغو سره عهدهم، وعده د هغوی، الى مدتهم، د هغوی د مدې پورې، تر کومې مودې پورې چې تاسې د هغو سره وعده کړې او وعده ورسره پوره کړئ. ان الله يحب المتقین، یقینا الله تعالی محبت کوي د تقوا کوونکو سره، د هغه کسانانو سره کوم کسانان چې د په وعده کې د خیانت نه ځان بچ کوي. داسې انسانان د الله تعالی خوښ دي.
فاذا انسلخ الاشهر الحرم نو کله چې ختم شي او کله چې تیری شي الاشهر الحرم هغه میاشتې چې جنگ په هغو کې الله حرام کړی و. د دې نه مراد هغه 4 میاشتې دي چې مخکې ذکر شوې او دا 4 میاشتې دا د 10 د ذوالحجې نه شروع شوې وې د 10 د ربیع الثاني پورې. د دې نه مراد هغه 4 میاشتې د عزت نه دي چې ذوالقعده او ذوالحجه او محرم او رجب هغه مراد نه دي، بلکې دې نه مراد هغه 4 میاشتې دي چې الله تعالی دوی ته مخکې وویلې فسیحوا فی الارض 4 اشهر، 4 میاشتې تاسې وګرځئ، آزاد وګرځئ، تاسې باندې به څوک تعرض نه کوي چې د 10 د ذوالحجې نه شروع شوي دي د 10 د ربیع الثاني پورې. الله فرمایي کله چې دغه میاشتې ختم شي او تیرې شي فاقتلوا المشرکین نو تاسې قتل کوئ مشرکان حیث وجدتموهم په هر ځای کې چې تاسې هغوی پیدا کړئ، وخذوهم او تاسې ونیسئ هغوی، واحصروهم او تاسې هغوی بند کړئ په د خپلو قلاګانو کې رایسار کړئ، بند کړئ او دا فرصت مه ورکوئ چې هغوی د الله تعالی په ځمکه کې آزاد وګرځي. وقعدوا لهم كل مرصد او تاسو کینئ د هغوی دپاره کل مرصد په هر ځای د څارلو کې، په هره لاره کې تاسې هغوی ته کینئ او تاسې د هغو څار وکئ، تاسې هغو ته کمینونه ونیسئ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة د دې صورت یو نوم سورة توبه دی. په دې صورت کې الله تعالی د توبې ذکر ډېر کړی دی. اوس الله تعالی هغو ته د توبې دعوت ورکوي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة که چېرته دوی توبه وایسته د شرک نه او د کفر نه او د الله د احکامو پابندي وکړه، وأقاموا الصلاة او قایم یې که مونځ په صحیح طریقې باندې مونځونه وکړه، وآتوا الزکاة او زکات یې ورکړه، فخلوا سبیلهم نو تاسې بیا ازاده پرېږدئ د هغوی لاره، بیا تاسې هغوی باندې غرض مه کوئ، د هغوی مقابل کې تاسې بیا قتال مه کوئ. ان الله غفور رحیم یقینا الله سبحانه وتعالی ډېر زیات بخونکی او ډېر مهربانه دی. دغه 4 میاشتې فرصت چې الله ورکړی و چې مخکې ذکر شو دا دې لپاره و چې دوی د ځان باره کې فکر وکړي او د اسلام باره کې مطالعه وکړي، د اسلام باره کې معلومات حاصل کړي. نو دغه نه وروسته که دوی اسلام راوړ د کفر نه توبه وایسته نو الله فرمایي فخلوا سبیلهم او که چېرته په د خپل کفر باندې مداومت وکړه نو بیا تاسې د هغو سره قتال وکړئ. وإن أحد من المشرکین استجارک فأجره په دې آیت کې الله تعالی د مشرکانو دریم قسم ذکر کوي چې دې ته مستأمنین وایي. وإن أحد من المشرکین او که چېرته یو کس د مشرکانو نه استجارک پناه یې وغوښتله ستانه ای نبي صلی الله علیه وسلم که ستانه یې پناه وغوښتله، ستانه یې امان وغوښته، فأجره نو ته هغه ته امان ورکه، هغه ته امن ورکه، هغه ته پناه ورکه، حتی یسمع کلام الله دې لپاره چې واوري کلام د الله تعالی، دې لپاره چې د الله کتاب واوري او د الله تعالی په کتاب کې سوچ او فکر وکړي او د اسلام په حقیقت باندې پوه شي. ثم ابلغه مأمنه بیا ورسوه هغه مأمنه ځای د امن د هغه ته، بیا په امن سره خپل د وطن سرحداتو ته یې ورسوه. ذلک بأنهم قوم لا يعلمون ذلک دغه حکم چې مخکې ذکر شو بأنهم قوم لا يعلمون دا د دې وجې نه دی چې یقینا دا مشرکان داسې قوم دی لا يعلمون چې هغوی نه پوهېږي، هغوی د اسلام د حقیقت نه خبره دي. او دا قانون دی چې الناس اعداء لما جهلوا انسانان د هغه شي دښمنان دي په کوم شي باندې چې نه پوهېږي. نو الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته په دې آیت کې دا امر وکړه چې کوم مشرکان ستانه امن غواړي نو هغو ته امن ورکه، دې لپاره چې هغوی د الله تعالی کتاب واوري، دې لپاره چې هغوی د اسلام په رابطه باندې معلومات حاصل کړي او بیا بیرته هغه د خپل امن ځای ته ورسوه چې دې ته مستأمن کافر وایي. مستأمن کافر هغه ته ویل کېږي چې هغه به د مسلمانانو په اختیار کې وي، دا چې یو څوک په زور باندې راځي په ځان سره سلا راوړي او هغه ته مستأمن نه ویل کېږي بلکې هغه متجاوز یې، هغه حربي کافري. مستأمن هغه ته ویل کېږي چې هغه به ستا په اختیار کې وي او مقصد به دا وي چې حتی یسمع کلام الله دې لپاره چې د الله تعالی کلام واوري. او د حتی یسمع کلام الله نه معلومیږي چې د الله تعالی کلام اورېدل کېږي،
د الله تعالی کلام لوستلی کېږي، دا کوم څه چې موږ یې لولو دا د الله کلام دی، دا کوم څه چې موږ یې اورو همدا د الله کلام دی. بعضې کسانان دې ته د الله کلام نه وایي. د الله کلام دوه قسمه دی، یو کلام لفظي دی، بل کلام نفسي دی. دا صرف د کلام نفسي د الله تعالی نه تعبیر دی، اصل کلام هغه د الله سره پاتې دی. نو د دې آیت نه معلومیږي چې همدغه د الله تعالی کلام دی. دا کوم چې موږ یې اورو، دا کوم چې موږ یې لولو همدا د الله تعالی کلام دی. تلفظ موږ دی او کلام د الله سبحانه وتعالی دی. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله. د دې خبرې حکمت الله تعالی ذکر کوي چې ولې د مشرکانو نه براءت اعلان شو. نو الله دا خبره ذکر دې لپاره اسباب ذکر کوي چې هغوی د وعدې او د لوز پابند نه دي، او الله دغه نه وروسته د قتال اسباب ذکر کوي. کیف یکون للمشرکین عهد، څرنګه به وي د مشرکانو دپاره عهد عند الله وعند رسوله، په نزد د الله تعالی باندې او په نزد د رسول د الله تعالی باندې. یعنې څنګه مشرکانو ته عهد ورکړی شي، هغو ته به امان ورکړی شي. مراد هغه مشرکان دي چې هغه د عهد پابند نه دي او نقض عهد کوي. الله فرمایي د هغو دپاره به څنګه عهد او امان پاتې شي. الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر هغه کسانان چې معاهده یې کړي تاسو سره عند المسجد الحرام، د مسجد حرام په خوا کې، چې امام ابن جریر او خازن وایي چې دا د بنو بکر بعضې قبایل وه، لکه بنو خزیمه و بنو مدلج او بنو ضمره. هغه کسانان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مسجد حرام په خوا کې معاهده کړې وه، په دې خپل معاهده باندې کلک پاتې وه. یعنې ماسوا د هغو کسانانو نه چې هغه په دې خپل لوز باندې پاتې وي. فما استقاموا لکم، نو تر څو پورې چې قائم پاتې شول دا کسانان لکم ستاسو دپاره په دې خپله معاهده باندې، او خپله معاهده یې ماته نه کړه، فاستقیموا لهم، نو تاسې هم قائم پاتې شئ د هغوی دپاره په خپله وعده باندې، تاسې هم په خپله وعده باندې وفا وکړئ. ان الله يحب المتقین، یقینا الله تعالی محبت کوي د هغه چا سره چې هغه متقیان دي، یعنې ځان د خیانت نه بچ کوي. نو الله فرمایي د عامو مشرکانو دپاره امان نشته دی، د هغو دپاره د الله او د الله د رسول په نسبت باندې معاهده نشته ده. کومو مشرکانو چې وعدې ماتې کړي دي او کوم مشرکان چې په وعده باندې کلک پاتې دي، نو تاسې هم د هغو په مقابل کې په وعده باندې کلک پاتې شئ. کیف وان یظهروا علیکم لا يرخبوا فیکم الا ولا ذمة. کیف، څرنګه به د دې مشرکانو دپاره عهد او امان پاتې شي، او حال دا چې په دوی کې دا صفت دی، د دوی حالت داسې دی. وان یظهروا علیکم، که چېرته برلاسي شي په تاسو باندې، که دا مشرکان ستاسې مقابل کې برلاسي شي، په تاسې باندې زورور شي، لا يرخبوا فیکم، نو لحاظ نه ساتي ستاسې په باره کې، الا ولا ذمة، الا د خپلولۍ، ولا ذمة، او نه د عهد، نه د خپلې معاهدې خیال ساتي او نه د خپلولۍ خیال ساتي. ستاسې په باره کې د هېڅ شي لحاظ نه ساتي، نه خپلولۍ ته ګوري او نه وعدې ته ګوري. یردونکم بافواههم، دوی خوشحالوي تاسې بافواههم، په خپلو خولو باندې. کله چې مسلمانان د دوی مقابل کې غالب وي، نو مسلمانان ته ظاهرا داسې خوږې خبرې کوي او په دې خوږو خبر باندې تاسې خوشحالوي، لیکن په زړه کې بل شي. وتأبى قلوبهم، او انکار کوي زړونه د دوی د هغه خبرو نه چې هغه تاسې ته ظاهرا په خولې باندې کوي، یعنې په زړه کې ستاسې دپاره عداوت او دښمني او کینه او په خولې باندې تاسې ته معاهدې خبرې کوي. واکثرهم فاسقون، او اکثر په دې کافرانو کې، په دې مشرکانو کې، فاسقون فاسقان دي. مشرکان او کافران خو ټول فاسقان دي، خو دلته مراد د فاسقانو نه خاص فسق مراد دی چې د وعدې ماتونکي دي. اکثر په دې کافرانو کې الله فرمایي فاسقون، فاسقان دي، معنا ناقضون للعهد، یعنی د خپل وعدو ماتونکي دي. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، اوس الله دلته نور صفات هغو ذکر کوي. اشتروا بآیات الله، دوی اخیستې ده بآیات الله، د الله تعالی د آیتونو په بدل کې، ثمنا قلیلا، پیسې لګي. د الله تعالی د آیتونو د تابعدارۍ په مقابل کې الله فرمایي دنیا ته ترجیح ورکړې ده.
گویا که آیتونه خرڅ کړي دي، د آیتونو په مقابل کې دنیا اخیستې ده. اشتروا بآیات الله، اخیستې ده د آیتونو په مقابل، د الله تعالی د آیتونو مقابل کې، یعنې د دې په ځای باندې چې د الله تعالی د آیتونو تابعداري وکړي، د الله تعالی په آیتونو باندې ایمان راوړي، د دې مقابل کې اخیستې ثمنا قلیلا، پیسې لږې، د دنیا معمولي متاع یې اخیستې ده. فصدوا عن سبیله، نو خلک یې منع کړي دي د الله تعالی د لارې نه، د الله تعالی په دین کې د داخلېدلو نه خلک منع کړي دي. انهم ساء ما كانوا يعملون، یعنې خپله هم ګمراه شوي دي او د نورو انسانانو د ګمراه کولو کوشش کوي. انهم ساء ما كانوا يعملون، یقینا دوی ساء ډېر بد دی، ما كانوا يعملون هغه اعمال چې دوی کوي، دا کوم اعمال چې دوی کوي الله فرمایي دا ډېر بد اعمال دي. لا يرقبون في مؤمن، لحاظ نه ساتي په باره د هیڅ مؤمن کې. اوس الله تعالی عموم ذکر کوي، مخکې الله تعالی ذکر کړ لا يرقبو فيكم الا ولا ذمة، دوی ستاسې باره کې د خپلولۍ او د عهد خیال نه ساتي. اوس الله تعمیم ذکر کوي لا يرقبون في مؤمن، دوی لحاظ نه ساتي په باره د هیڅ مؤمن کې الا ولا ذمة، نه د خپلولۍ ولا ذمة او نه د وعدې. اولئک هم المعتدون، او دا قسم خلق هم دوی تجاوز کوونکي دي د الله تعالی د حدودونه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بیا الله تعالی هغو ته د توبې دعوت ورکوي. فإن تابوا، نو که توبه وایسته دوی د کفر نه، وأقاموا الصلاة او قایم کې منځ، وآتوا الزکاة او زکات یې ورکه، فإخوانکم فی الدین، نو دوی ورونه دي ستاسو، فی الدین په دین کې، نو دوی په دین کې ستاسې ورونه دي، دوی هم مسلمانان دي. چې د کفر او د شرک نه توبه وایسته او په عمل کې خپل اسلام ثابت که، د مانځه پابندي وکړه، زکات یې ورکه، د الله تعالی په احکامو باندې عمل وکړه، نو الله فرمایي چې هغوی بیا په دین کې ستاسې ورونه دي. ونفصل الآیات، او په تفصیل سره بیانوو آیتونه خپل، لقوم یعلمون، دپاره د هغه قوم چې هغوی پوهیږي، دپاره د فایدې د هغو کسانانو چې په دې کې سوچ او فکر کوي او په دې باندې ځان پوه کوي. وإن نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، نو مخکې خو الله تعالی د هغو د توبې حالت ذکر کړه، اوس الله ذکر کوي که چېرته دوی نقض عهد وکړه، نو تاسې د هغو مقابل کې قتال وکړئ، او د قتال دپاره الله تعالی نور اسباب ذکر کوي. وإن نکثوا ایمانهم، او که چېرته مات کړه دوی ایمانهم قسمونه خپل، یعنې خپلې وعدې ماتې کړې، هغه وعدې چې هغه په دې قسمونو باندې مضبوطې کړې وې. وإن نکثوا ایمانهم، او که چېرته مات کړه دوی قسمونه خپل، من بعد عهدهم، وروسته د وعدو د دوی نه، یعنې هغه وعدې ماتې کړې کوم وعدې چې په قسمونو باندې مضبوطې کړې وې. وطعنوا فی دینکم، او طعنې وویل ستاسې په دین کې، یعنې ستاسې په دین باندې اعتراضونه کول او خلکو ته د الله تعالی د دین په باره کې شکونه اچول. فقاتلوا ائمة الکفر، نو تاسو قتال وکړئ ائمة الکفر، د امامانو او د سردارانو د مشرانو د کفر سره. کوم کسانان چې داسې کارونه کوي چې وعدې ماتوي، د الله تعالی په دین کې خلکو ته شکونه اچوي، د الله په دین باندې اعتراضونه کوي، الله فرمایي چې دا ائمة الکفر دي، دا د کفر مشران دي، بیا تاسې د هغو مقابل کې قتال وکړئ. انهم لا ایمان لهم، د دې آیت نه علماو دا استدلال کړی څوک چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بد رد وایي یا د الله تعالی په دین باندې اعتراضونه کوي، د الله تعالی د دین باره کې خلکو ته شکونه اچوي، نو داسې انسان باید قتل شي. انهم لا ایمان لهم، یقینا دوی لا ایمان لهم نشته دي قسمونه د دوی دپاره، یعنې دوی د وعدې پابند نه دي، خصوصا هغه وعدې چې د هغې د توثیق دپاره قسمونه کړي، دوی په خپل قسم باندې په خپله وعده باندې پابند نه دي. لعلهم ینتهون، دې لپاره تاسې د هغو مقابل کې قتال وکړئ. لعلهم ینتهون، دې لپاره چې هغوی د خپل کفر نه او د خپلو جرمونو نه بند شي. په دې کې الله تعالی د قتال لپاره علت ذکر کړي، د قتال مقصد باید دا شي چې هغوی د کفر نه، د شرک نه، د ګناهونو نه لاس واخلي،
ستاسې د قتال مقصد به یوازې دا نه وي چې تاسې هغو ته تکلیف ورسوئ. د مسلمان د قتال مقصد به دا وي چې کفر ختم شي. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د قتال دپاره نور اسباب ذکر کوي. الا تقاتلون، آیا تاسو قتال نه کوئ ای مؤمنانو، قوما نکثوا ایمانهم، د هغه قوم په مقابل کې نکثوا ایمانهم چې هغوی خپل لوزونه مات کړي دي، چې بیا بیا خپل لوزونه مات کړي دي. وهموا باخراج الرسول، او د دې نه علاوه د دې نه مخکې دوی قصد کړی و باخراج الرسول، په ایستلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایستلو کوشش یې کړی و چې د مکې نه یې وباسي، او د الله تعالی پیغمبر یې هجرت ته مجبوره کړ. وهم بدؤوکم اول مرة، او علاوه د دې نه وهم بدؤوکم، دوی داسې خلک دي بدؤوکم چې شروع یې کړې ده ستاسې په مقابل کې په جنګ کولو باندې، اول مرة، په اول ځل باندې. اول دوی و چې ستاسې مقابل کې جنګ شروع کړی دی او په تاسو باندې ظلم کړی دی. نو دا ټول د دې خبرې اسباب دي چې تاسې د هغو مقابل کې قتال وکړئ. اتخشونهم، آیا تاسې د هغوی نه ویرېږئ او تاسې د هغو د ویرې نه قتال پرېږدئ؟ نو الله فرمایي فالله احق ان تخشوه، نو الله تعالی ډېر حقدار دی د دې خبرې ان تخشوه، دا چې تاسې د الله تعالی نه ویرېږئ. تاسې د هغو د ویرې نه قتال مه پرېږدئ، بلکې مؤمن یوازې د الله نه باید ویرېږي. فالله احق ان تخشوه، نو الله تعالی ډېر حقدار دی د دې خبرې چې تاسې د الله تعالی نه ویرېږئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرته یاستئ تاسو مؤمنان. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، اوس دلته الله تعالی د قتال امر کوي او الله د قتال فائدې ذکر کوي. د الله په لاره کې د قتال فائدې الله ذکر کوي. قاتلوهم، تاسو قتال وکړئ د دې مشرکانو کافرانو سره. يعذبهم الله بأيديكم، الله د قتال دپاره 5 فائدې ذکر کوي. يعذبهم الله بأيديكم، عذاب به ورکړي الله تعالی هغوی ته بأيديكم، ستاسو په لاسونو باندې. دې دپاره چې الله تعالی هغوی ته ستاسې په لاس باندې عذاب ورکړي او تاسې ته الله تعالی د جهاد ثواب و اجر ولیکي. ويخزهم، دا بله فایده، او دې دپاره چې الله تعالی هغوی ذلیله کړي. وینصرکم علیهم، او دې دپاره چې الله تعالی مدد وکړي ستاسې علیهم، د دوی په مقابل کې تاسې الله تعالی په هغوی باندې مسلط کړي، تاسې ته الله تعالی د هغو مقابل کې غلبه درکړي. ويشفي صدور قوم مؤمنین، ويشفي، او دې دپاره چې شفا ورکړي الله تعالی صدور قوم مؤمنین، سینو د هغه قوم ته چې هغه مؤمنان دي. یعنې الله تعالی د مؤمنانو سینې ورباندې یخې کړي. یشفي معنا شفا ورکړي، یعنې الله تعالی د مؤمنانو سینې په دوی باندې یخې کړي. کله چې مسلمانان دوی ذلیله وویني نو د مسلمانانو سینې په دوی باندې یخې شي. ويذهب غیظ قلوبهم، او دې دپاره چې د منځه ویسي الله تعالی، بوزي الله تعالی غیظ قلوبهم، غیظ او غم د زړونو د مؤمنانو. د مؤمنانو په زړونو کې چې کوم غم دی، د مؤمنانو په زړونو کې چې کومه غوسه ده دوی ته، دې دپاره چې هغه بړاس چې کوم دی، موږ به تاسې بړاس ورته وایو، د مسلمانانو په زړونو کې چې دوی مقابل کې کوم بړاس دی، چې هغه بړاس الله تعالی وباسي، هغه ختم کړي. ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله، او توفیق د توبې به ورکړي الله تعالی على من يشاء، هغه چاته چې الله تعالی یې وغواړي. په دې کافرانو کې چې الله تعالی د چا باره کې وغواړي نو الله تعالی به هغه ته د توبې توفیق ورکړي. والله علیم حکیم، او الله تعالی په هر څه باندې عالم دی او الله حکمتونه والا دی. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اوس الله تعالی په دې آیت کې د قتال د فرضولو دپاره بل سبب ذکر کوي چې د الله تعالی سنت دا دی چې الله په دې خپلو بندګانو باندې امتحان کوي. ام حسبتم، آیا تاسې دا ګمان کوئ ان تترکو، دا چې پرې به ښودلی شي تاسو بغیر د ابتلا نه، بغیر د امتحان نه. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او لا تر اوسه پورې به نه یې ښکاره کړي الله تعالی الذين جاهدوا منكم، هغه کسانان چې جهاد یې کړی دی ستاسو نه.
یعنی تاسې فکر کوئ چې الله تعالی به تاسې همداسې بې امتحانه پرېږدي چې الله به صادقه مؤمنان د کاذبانو نه راجدا نه کړي. مؤمنان به الله تعالی نه یې راښکاره کړي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او لا نه به یې ښکاره کړي الله تعالی الذين جاهدوا منكم، الله ته خو معلوم دي، یعنی الله تعالی نور انسانانو ته ښکاره کوي. جاهدوا منكم، هغه کسانان چې جهاد یې کړی ستاسو نه. ولم يتخذوا من دون الله، او نه دي نیولي ما سوا د الله تعالی نه، ولا رسوله، او نه د رسول د الله تعالی نه بغیر، ولا المؤمنین، او نه د مؤمنانو نه بغیر، ولیجة، رازدار دوستان. د الله تعالی سنت دا نه دی چې الله تعالی د انسانان په دې ګډوډ حالت باندې پرېږدي تر څو پورې چې الله تعالی هغه صادقان مسلمانان چې هغه د الله تعالی په لاره کې جهادونه کوي او یوازې د الله سره، د الله د رسول سره او د مؤمنانو سره دوستی کوي، او د الله نه، د الله د رسول نه بغیر، د مؤمنانو نه بغیر کافران رازدار دوستان د ځان دپاره نه نیسي تر څو چې الله تعالی داسې خلک نه راجدا کړي. نو الله تعالی د انسانان په دې ګډوډ حالت باندې نه پرېږدي. والله خبیر بما تعملون، او الله تعالی خبردار دی په هغو کارو باندې چې تاسې کوئ. ستاسې هیڅ عمل په الله تعالی باندې پټ نه دی، نو ستاسې د اعمالو جزا به الله درکوي تاسو ته. نو مقصد دا دی چې الله تعالی د انسانان همداسې بې امتحانه نه پرېږدي په دې ګډوډ حالت باندې چې صادقان او کاذبان، منافقان او مؤمنان سره ګډوډي، په دې حالت باندې الله تعالی نه پرېږدي، بلکې د دې امتحاناتو د وجې نه الله تعالی واقعي مؤمنان او کاذبان او منافقان دا سره بېلوي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين، ندي مناسب د مشرکانو دپاره أن يعمروا مساجد الله، دا چې آبادي وکړي دوی د مساجدو د الله تعالی، چې مشرکان دي د الله تعالی د جوماتونو آبادي وکړي، د مسجد حرام آبادي وکړي یا د نورو جوماتونو آبادي دي وکړي. شاهدین علی انفسهم بالکفر، په داسې حال کې چې هغوی ګواهي کوونکي دي علی انفسهم، په خپلو ځانونو باندې، بالکفر، په کفر کولو سره، چې د خپل ځان په باره کې د کفر ګواهي ورکوي، د کفر ګواهي ورکوي هم په خپلو اقوالو باندې هم په خپلو افعالو باندې. لکه تلبیه کې دوی دا خبره کوله، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، ستا دپاره شریک نشته دی، الله ته به ویلي الا شریکا هو لک، مګر هغه شریک ستا دپاره شته دی چې هغه ستا ملکیت دی، چې هغه ستا په ملکیت کې دی. تملکه، چې ته د هغه مالک یې، وما ملکه، او هغه مالک نه دی. نو په دې خپله وینا باندې به شرک ښکاره کاوه. نو د هغو د وینا نه دا معلومیږي چې هغوی په دې خپل کفر باندې، په خپل شرک باندې اقرار کوي. دارنګه په خپلو افعالو باندې چې د کعبې په خوا کې، هغه کعبه چې هغه د الله تعالی د توحید مرکز و، دوی د کعبې په خوا کې بوتان ایښي او د بوتانو عبادت پرې کوو. نو الله فرمایي داسې خلک د دې وړ نه دي چې هغوی د الله تعالی جوماتونه جوړ کړي، او که دوی جوماتونه جوړوي هم نو الله تعالی نه قبلوي، ځکه د شرک سره هیڅ عمل الله تعالی نه قبلوي. دا آیت د عباس رضی الله عنه باره کې نازل شوی دی. هغه چې کله په د بدر په وساراو کې ونیول شو، نو بعضې مسلمانانو هغه ته پیغور ورکړه چې تاسې کفر وکړه، صله رحمي ښته کړه. علي صاحب هم ورته یو څه خبرې وکړې، سختې خبرې. نو عباس ورته وویلې چې تاسې زمونږ عیبونه بیانوئ، خو زمونږ محاسن نه بیانوئ. نو علي صاحب ورته وویلې ستاسې لپاره څه محاسن دي؟ وایي موږ د مسجد حرام آبادي کوو، بندیان ازادوو، حاجانو ته اوبه ورکوو، د کمزورو خلکو مدد کوو. نو الله تعالی د آیتونه راولېږل چې د مشرکانو دپاره مناسب نه دي چې هغه دې د الله جوماتونه جوړ کړي. شاهدین علی انفسهم بالکفر، په داسې حال کې چې هغوی په خپلو ځانونو باندې د کفر ګواهي ورکوي. اولئک حبطت اعمالهم، اولئک دا قسم خلک چې شرک کوي او کفر کوي او د دې په څنګ کې نیک کارونه کوي. الله فرمایي حبطت اعمالهم، برباد دي عملونه د دوی، ځکه د شرک د وجې نه د انسان ټول نیک اعمال بربادیږي. او د هر عمل د قبولیت لپاره ایمان شرط دی، د ایمان نه بغیر الله تعالی هیڅ عمل نه قبلوي. وفي النار هم خالدون، او د جهنم په اور کې به دوی همیشه دپاره وي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اوس الله تعالی هغه انسانان ذکر کوي چې هغه د دې اهل دي چې هغه د الله کورونه جوړ کړي.
چې مؤمنان دي. انما یعمر مساجد الله، یقینا آبادی جماعتونه د الله تعالی، د الله د جماعتونو آبادی کوي، که هغه ظاهري آبادی ده او که معنوي آبادی ده. ظاهري آبادی ده چې جماعت جوړ کړي، د جماعت تعمیر جوړ کړي، او معنوي آبادی ده چې جماعتونه د الله تعالی په ذکر باندې، دارنګه د قرآن کریم په درسونو باندې، په دعوت باندې، په دې باندې آباد کړي. لکه حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. کله چې تاسو یو څوک وګورئ چې هغه د جماعت سره عادت دی، جماعت ته ځي او راځي او جماعت کې زیات وخت تېروي، نو تاسو د هغه دپاره د ایمان ګواهي ورکوئ، ځکه چې الله فرمایي چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. د الله تعالی جماعتونه هغه کسانان آبادوي د چا چې په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایماني. انما یعمر مساجد الله، یقینا آبادوي جماعتونه د الله تعالی من آمن بالله، هغه څوک چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، واقام الصلاة، او پابندي کوي د مانځه، په صحیح طریقې باندې منځونه کوي، وآت الزکاة، او زکات ورکوي، ولم یخش الا الله، او نه یریږي مگر د الله تعالی نه، د هیچ چا نه نه یریږي ما سوا د الله تعالی نه، یوازې د الله تعالی خشیت په زړه کې دی. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، نو امید دی وساتي داسې خلک ان یکونوا من المهتدین، چې شدي دوی من المهتدین د لاره موندونکو نه، داسې خلک دی امید ولري چې الله تعالی به دوی ته هدایت وکړي. نو د الله جماعتونه، که د الله د جماعتونه آبادي یوازې دا د مؤمنانو حق دی چې هغوی د الله جماعتونه آباد کړي، دا د دې اهل دي، او که هغوی د الله تعالی جماعتونه آباد کړي نو الله یې ځینې قبلوي. لکه حدیث کې راغلی چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنة، چا چې د الله تعالی دپاره جومات جوړ کړه نو الله تعالی به په جنت کې هغه ته کور جوړ کړي. او بل حدیث کې راغلی چې ولو کمفحص قطات، چا چې د الله دپاره جومات جوړ کړه ولو کمفحص قطات، اگر چې د قطات مرغه د ځالې په اندازې باندې همي، نو هم به الله ورته په جنت کې کور جوړ کړي. او دارنګه د جومات معنوي آبادي، لکه مخکې مې ذکر وکړه چې په جومات کې منځونه کوي، د الله ذکر کوي، تلاوت کوي، د علم حلقې پکې جوړوي، خلکو ته وعظ و نصیحت کوي، دا د جومات معنوي آبادي ده. نو دا چې کوي د هغه کسانان دي چې په الله باندې په ورځ د آخرت ایمان دی. اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام، اوس الله تعالی په دې آیت کې رد کوي په مشرکانو باندې، چې مشرکانو به په دې خبره باندې افتخار کوو چې موږ خو د الله تعالی د کور آبادي کوو، د حجانو خدمت کوو، حجانو ته خوراکونه ورکوو، او دا نیک نیک کارونه کوو. نو الله فرمایي چې دا کارونه د ایمان سره، د الله په لاره کې د جهاد سره برابر نه دي. که دا کارونه څوک بغیر د ایمان نه وکړي خو اسم قبول نه دي، ځکه د ایمان نه بغیر الله تعالی هیڅ نیک عمل نه قبلوي. او که حتی د ایمان تر څنګه هم دا کارونه څوک وکړي، حجانو ته اوبه ورکول، د الله تعالی د کور آبادي، دا د الله په لاره کې د جهاد سره برابر نه دي. اجعلتم سقایة الحاج، آیا ګرځولی دي تاسو سقایة الحاج، اوبه ورکول حاجانو ته، حاجانو ته اوبه ورکول، د حاجانو خدمت کول، وعمارة المسجد الحرام، او آبادول د مسجد حرام، کمن آمن بالله والیوم الاخر، په شان ته د ایمان د هغه چا چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، وجاهد فی سبیل الله، او جهاد کړی دی په لاره د الله تعالی کې، د الله تعالی د کلمې د اوچتولو دپاره جهاد کړی دی. نو آیا تاسې د حجانو ته اوبه ورکول، د حجانو خدمت کول، او د مسجد حرام آبادي کول، دا اعمال تاسې د هغه چا سره برابروئ چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړی دی، بیا د دې سره یې د الله تعالی په لاره کې جهادونه کړي دي. نو الله فرمایي لا یستوون عند الله، برابر نه دي دوی عند الله په نزد د الله تعالی باندې، دا هیڅ کله د الله په نزد برابر نه دي. والله لا يهدي القوم الظالمین، او الله تعالی توفیق د هدایت نه ورکوي قوم ظالمانو ته. یعنې دا کارونه که څوک د ایمان نه بغیر کوي خو هیڅ ارزښت نه لري، لکه د ټولو اعمالو د قبولیت لپاره شرط ایمان دی، او که د ایمان سره هم وکړي خو بیا هم د جهاد سره دا برابر نه دي.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. اوس الله په دې آیتونو کې د مجاهدینو لپاره او چا چې د الله په لاره کې هجرت کړی د هغو فضیلت الله ذکر کوي. الذين آمنوا هغه کسانان چې ایمان راوړی دی، وهاجروا او هجرت کړی دی د الله تعالی د دین لپاره، خپل وطن او خپل خپلوان پرېښي دي. وجاهدوا في سبيل الله او جهاد کړی دی په لاره د الله تعالی کې د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره. باموالهم وانفسهم په خپلو مالونو باندې او په خپلو ځانونو باندې. خپل مال هم د الله په لاره کې لګولی دی د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره، او خپل ځان هم د الله د دین لپاره قرباني کړی دی. اعظم درجة، دا قسم خلق اعظم درجة دا ډیر لوی دی د درجې په لحاظ باندې عند الله په نزد الله تعالی باندې. داسې کسان دپاره ډېرې اوچتې درجې دي، لکه حدیث کې راغلي چې اعد الله للمجاهدین فی سبیل الله فی الجنة 100 درجة. الله تعالی په جنت کې د مجاهدینو دپاره 100 درجې تیارې کړي دي. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، د هر دوو درجو په منځ کې دومره فاصله ده لکه د ځمکې د اسمان په منځ کې. واولئک هم الفائزون، او دا قسم خلق یوازې هم دوی پوره کامیاب دي. یبشرهم ربهم برحمة منه، الله تعالی درې قسمه زیری دي خلکو ته ورکوي. یبشرهم بشارت او زیری ورکوي دوی ته، ربهم رب دوی، برحمة منه پر رحمت سره د خپل طرف نه. الله تعالی د خلکو ته د خپل طرف نه د رحمت اعلان کوي. ورضوان، او پر رضامندۍ سره الله د دوی په باره کې د خپل رضامندۍ اعلان کوي چې زه د هغو نه راضي یم. ورضوان من الله اکبر، او معمولی رضا د الله تعالی د ټولو نعمتونو نه ډېره لویه ده. وجنات، او زیری ورکوي الله تعالی دوی ته په جنتونو سره. لهم فیها نعیم مقیم، چې د دوی دپاره به په دې جنتونو کې نعیم نعمتونه به وي، مقیم داسې نعمتونه چې هغه به همیشه دپاره وي. مخکې الله تعالی درې صفات ذکر کړه، ایمان یې ذکر کړه، هجرت یې ذکر کړه، جهاد یې ذکر کړه. د دې درې صفاتو په بدل کې الله تعالی دلته درې جزاګانې ذکر کړي چې الله دوی ته خپل رحمت ورکوي. الله تعالی د خپل رضامندۍ اعلان دوی ته کوي، او دوی به الله تعالی جنت ته داخل کړي. بیا په دې جنت کې لهم فیها نعیم، دوی لپاره به نعمتونه وي، او داسې نعمتونه به مقیم چې هغه به همیشه نعمتونه وي، دائمي نعمتونه به وي. او بیا الله فرمایي خالدین فیها، همیشه به دوی په دې جنتونو کې ابدا همیشه دپاره. ډېر تاکیدات الله ذکر کوي. ان الله عنده اجر عظیم، یقینا الله تعالی خاص د الله تعالی په نسبت باندې اجر عظیم، اجر دی لوی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اوس الله تعالی په دې آیت کې د جهاد چې کوم موانع دي، د الله په لاره کې چې کوم د قتال موانع دي، الله هغه ذکر کوي. اکثر په انسانانو باندې د خپل خپلوانو محبت غالبه شي او د دې د وجه نه جهاد پرېږدي، نو الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې تاسې دا مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تاسو مه نیسئ آباءکم پلرونه خپل، واخوانکم او ورونه خپل، اولیاء دوستان. ان استحبوا الكفر على الایمان، که چېرته خوښاوه دوی کفر په ایمان باندې، که دوی کفر ته په ایمان باندې ترجیح ورکوله، نو الله فرمایي تاسې هغوی دوستان مه نیسئ. ومن یتولهم، او هغه څوک چې دوستي کوي د دوی سره، منکم ستاسو نه، فاولئک هم الظالمون، نو دا قسم خلق هم دوی ظالمان دي. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، په دې آیت کې الله تعالی موانع د قتال ذکر کوي چې هغه دنیا پرستی ده. انسان چې کله دنیا پرست وي، دنیا سره محبت وي، نو دا د الله په لاره کې د جهاد معنی ګرځي. نو الله تعالی بعضې خپلوان ذکر کوي او بعضې مالونه او تجارتونه او کورونه ذکر کوي. که چېرته دا تاسې ته د الله او د الله د رسول نه او د الله په لاره کې د جهاد نه ډېر خوښي، نو الله فرمایي تاسې د الله د عذاب انتظار وکړئ. قل ان کان آباؤکم، ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم، که چېرته یې پلرونه ستاسو، و ابناؤکم او زامن ستاسو، و اخوانکم او ورونه ستاسو،
وازواجکم او میرمن ستاسو وعشیرتکم او قوم قبیله ستاسو واموال اقترفتموها او هغه مالونه اقترفتموها چې هغه تاسې ګټلي دي او تاسې کسب کړي دي وتجارة تخشون کسادها او هغه تجارت تخشون کسادها چې ویریږي تاسې د کوټه کېدلو د هغه نه د هغه د نقصان نه تاسو ویریږئ دکانداري به مې خرابه شي تجارت به مې خراب شي ومساکن ترضونها او هغه کورونه چې تاسې خوښ دي دا ټول شیان الله ذکر کړي احب الیکم من الله ورسوله که دغه اته شیان چې مخکې ذکر شو که دا ډېر محبوب تاسو ته من الله د الله تعالی نه ورسوله او د رسول د الله تعالی نه وجهاد فی سبیله او د جهاد نه د الله تعالی په لاره کې یعنې تاسې د دې شیانو د وجې نه د الله تعالی حکم ماتوئ د الله د پیغمبر حکم ماتوئ او تاسې د دوی د وجې نه د الله په لاره کې جهاد پرېږدئ فتربصوا نو تاسو انتظار کوئ حتی یأتی الله بامره تر دې پورې چې راولي الله تعالی بامره خپل امر یعنې تر دې پورې چې الله تعالی تاسې باندې خپل عذاب نازل کړي والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی توفیق د هدایت نه ورکوي قوم نافرمانو ته یعنې هغه څوک چې هغه دنیا ته په الله باندې د الله په رسول باندې د الله په لاره کې په جهاد باندې ترجیح ورکوي نو الله فرمایي داسې خلق دي د الله تعالی د عذاب انتظار وکړي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة دلته الله تعالی د جهاد دپاره ترغیب ورکوي چې الله تعالی همیشه دپاره ستاسې مدد کړی دی او د الله تعالی مدد دا په اسبابو باندې بنا نه دی بلکې ډېر ځلې مسلمانانو تعداد کم و الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړې ده او مسلمانان چې کله په خپل کثرت باندې او په خپل زیاتوالي باندې مغروره شوي دي بعضې کسان نو الله تعالی د شکست سره مخامخ کړي لکه د حنین په غزا کې الله د هغې نمونه ذکر کوي نو الله د دې خبرې ذکر کوي چې تاسې همیشه دپاره د الله تعالی په مدد باندې د الله په نصرت باندې اتکا وکړئ تاسې په خپل قوت باندې په خپل کثرت باندې مه نازېږئ لقد نصرکم الله یقینا مدد کړی دی ستاسو الله تعالی فی مواطن کثیرة په ډېرو ځایونو کې په ډېرو غزواتو کې الله تعالی ستاسو مدد کړی دی لکه د بدر په غزا کې د خیبر په غزا کې د بنو نذیر په غزا کې بنو قریظه په دې ټولو غزاګانو کې الله تعالی د مؤمنانو مدد کړی دی د بدر په غزا کې د مسلمانانو تعداد ډېر کم و د کافرانو تعداد هم زیات و وسایل هم زیات و لیکن الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړه و یوم حنین او په ورځ د حنین باندې د حنین د فتح د مکې نه وروسته واقع شوې ده اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې په تعجب کې واچولی تاسو کثرتکم ستاسو زیاتوالی یعنې تاسې په دې خپل زیاتوالي باندې خوشحاله شوی بعضې کسان په دې باندې یو څه مغروره شوه که ځینو مسلمانانو دا خبره کړې وه لن نغلب اليوم من قلة چې نن به موږ د قلت د وجې نه کمزوري کېږو نه به مغلوبه کېږو لکه د مسلمانانو تعداد په دې کې 12,000 کسان و او د کافرانو تعداد 4,000 کسان و فلم تغني عنکم شیئا نو فایده در نکړه تاسو ته فلم تغني عنکم نو فایده در نکړه دا زیاتوالي عنکم ستاسو نه یا تاسو ته فایده در نکړه شیئا هیڅ فایده وضاقت علیکم الارض بما رحبت د جنگ په اوله صحنه کې د سخیفو د حوازن قبیلو په مسلمانانو باندې غشي راوورول په لاره کې ورته کمینونه نیولي وو نو مسلمانان ډېر زیات د سخت حالت سره مخامخ شو تر دې پورې چې اکثر مسلمانان په شا شول یوازې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سلوګو کسانو سره پاتې شو بیا وروسته الله تعالی مسلمانانو ته بیرته فتح ورکړه وضاقت علیکم الارض او تنګه شوه په تاسې باندې ځمکه بما رحبت سره د فراخوالي د ځمکې نه ثم ولیتم مدبرین بیا وګرځېدل تاسو مدبرین شا کوونکي په دې کې الله تعالی یو درس ذکر کوي چې مسلمانان باید دا عقیده وساتي چې د الله تعالی نصرت دا په کثرت باندې په قوت باندې بنا نه دی چې تعداد دې زیات یا د سلا زیات بلکې نصرت یوازې د الله تعالی د خوا نه دی ومن نصر الا من عند الله حقیقي نصرت یوازې د الله د طرفه دی
ثم انزل الله سکینته علی رسوله بیا نازل که الله تعالی سکینته اطمینان خپل سکون خپل علی رسوله پر رسول خپل باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه سره پاتې او پیغمبر اسلام ویل چې انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغجن نه یم او زه د عبدالمطلب زوی یم عباس ته یې وویل چې دا خلک راوغواړه زما طرف ده نو عباس صاحب چې کله اواز وکړ نو صحابه بیرته راغله بیا الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړه ثم انزل الله بیا نازل کړه الله تعالی سکینته السکون اطمینان خپل علی رسوله پر رسول خپل باندې وعلى المؤمنین او مؤمنانو باندې وانزل جنودا لم تروها او نازل کړه الله تعالی جنودا داسې لښکرې الله را نازل کړي د ملایکو لښکرې لم تروها چې هغه تاسو نه لیدل الله تعالی ملائک راولېږل وعذب الذين كفروا او عذاب ورکړه الله تعالی کافرانو ته وذلك جزاء الكافرین او همدا د جزا د کافرانو مسلمانانو په دې غزا کې ډېر زیات غنیمتونه ونیول او ډېر کسان د هغو نه بندیان ونیول او کافرانو ته الله شکست ورکړه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا توفیق د توبې ورکړي الله تعالی من بعد ذلك وروسته د دې نه على من يشاء په هغه چا باندې چې الله تعالی وغواړي بیا الله تعالی ډېرو کسانو ته د ایمان توفیق ورکړي والله غفور رحیم او الله تعالی ډېر زیات بخښونکی او ډېر مهربانه دی یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا په هغه څلورو خبرو کې چې علي صاحب دغه اعلان کړی و یوه خبره پکې دا وه چې د سږ کال نه وروسته به مشرکان مسجد حرام ته نه راځي حج و عمرې ته به نه راځي و دلته الله دا خبره ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انما المشركون نجس یقینا مشرکان نجس او پلیت دي خو دلته مراد د نجاست نه د هغو معنوي نجاست دی د هغو عقیده او د هغو زړونه پلیت دي او دارنګه ظاهري پلیتي هم په هغو کې عقیده پلیته ده ځکه په الله تعالی باندې کفر کوي او ظاهري هم پلیت ځکه د جنابت نه هغوی ځان نه پاکوي شرابونه څکي او معنوي پلیتي دا ده چې کفر پکې دی شرک پکې دی لکه الله تعالی په سورة حج کې کفر او شرک ته پلیتي ویلي فاجتنبوا الرجس من الاوثان تاسې ځان بچ کړئ د پلیتۍ نه من الاوثان چې هغه بت پرستي ده فلا يقربوا المسجد الحرام نو نه به نږدې کېږي دوی مسجد حرام ته بعد عامهم هذا یعنی حرم ته به نه نږدې کېږي بعد عامهم هذا وروسته د کال د دوی نه هذا چې دا کال دی د نهم کال د هجرت نه وروسته به دوی مسجد حرام ته نه نږدې کېږي وإن خفتم عیلة او که تاسو ویرېږئ عیلة د فقر نه که تاسې د دې خبرې نه یېرېږئ چې دا مشرکان خو دوی باندې خو زموږ تجارتونه روان وه زموږ معاملات په دې باندې روان وه نو که دوی موږ منع کړو زموږ تجارت به خراب شي نو الله فرمایي که تاسې د فقر نه ویرېږئ فسوف یغنیکم الله نو زر ده چې غني به کړي تاسې الله تعالی من فضله د خپل مهربانۍ نه ان شاء که چېرته الله تعالی وغواړي د الله تعالی د رزق دروازې خو فراخه دي الله تعالی به ستاسې دپاره د بل طرف نه د رزق اسباب برابر کړي ان الله علیم حکیم یقینا الله تعالی عالم دی په هر څه باندې او الله د حکمتونو والا دی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر د دین وروسته د هغه 30 آیته پورې یا دغه 15 آیته پورې په دې کې الله تعالی د اهل کتاب ذکر کوي چې تاسو د اهل کتاب مقابل کې هم قتال وکړئ تر دې پورې چې هغوی تاسو ته جزیه درکړي او د هغو د قتال لپاره الله تعالی علتونه ذکر کوي قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر تاسو قتال وکړئ د هغو کسانانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې په الله تعالی باندې ایمان نه لري ځکه دوی د الله تعالی توحید نه مني احبار و رهبان د الله سره شریکان ګرځولي دي نصارا و عیسی علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی دی ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې ورځ د آخرت خو مني خو لیکن په هغه شکل نه مني
په کوم شکل باندې چې د الله په کتابونو کې ذکر شوی ده. دوی تصور خو د آخرت باره کې دا و چې لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت ته به نه داخلیږي مګر هغه څوک چې یهودیان دي یا نصارا دي. او لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، د جهنم اور به موږ ته نه رسیږي مګر څو ورځې شمار شوې. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، او دوی حرام نه ګڼي ما حرم الله ورسوله، هغه څه چې حرام کړي دي الله تعالی او د الله رسول. شراب الله حرام کړي دي، خنزیر الله حرام کړی دی، لیکن دوی حلال ګڼي. ولا يدينون دين الحق، او دوی تابعداري نه کوي دین الحق د الله تعالی د حق دین چې هغه اسلام دی، چې د اسلام تابعداري نه کوي. من الذين اوتوا الكتاب، دا څوک دي چې په الله باندې پر ورځ د آخرت ایمان نشته او د الله او د الله د رسول حرام نه ګڼي او د الله د حق دین تابعداري نه کوي. دا کوم کسانان دي؟ الله فرمایي من الذين اوتوا الكتاب، د هغو کسانانو نه چې ورکړی شوی د کتاب، اهل کتاب چې یهود نصارا دي. الله فرمایي د یهود نصارا مقابل کې تاسې قتال وکړئ. حتی یعطوا الجزیه، تر دې پورې چې ورکړي دوی جزیه، عن ید په خپل لاس باندې ورکړي، وهم صاغرون په داسې حال کې چې دوی ذلیله وي. تر دې پورې چې دوی په خپل لاس باندې جزیه ورکړي او د ذلت په حالت کې ورکړي. وهم صاغرون کې مفسرین وایي چې دوی به که د مسلمانانو په وطن کې اوسیږي د ذلت په حالت کې به اوسیږي، په ښارونو کې به ژوند نه کوي، اوچتې اوچتې آبادیګانې به نه جوړوي او په حکومت کې به هغوی ته په لوړو پوستونو کې وظیفې نه ورکول کېږي. دوی به جزیه ورکوي، عیدن په خپل لاس به ورکوي، دې لپاره چې د ذلت په حالت کې ورکړي. یا به جزیه ورکوي او یا به اسلام قبلوي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. دلته الله تعالی د هغو د قتال لپاره نور اسباب ذکر کوي. مخکې الله دا ذکر کړه چې په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان نشته دی، د الله او د الله د رسول حرام نه ګڼي، د الله د حق دین تابعداري نه کوي. اوس الله نور اسباب د قتال ذکر کوي د هغو مقابل کې چې هغوی د الله سره شرک کوي، الله ته د اولاد نسبت کوي، الله ته د شرکاو نسبت کوي. وقالت اليهود، او وايي یهودیان، عزیر ابن الله، چې عزیر د الله تعالی زوی دی، علیاذ بالله. دا ځکه چې عزیر علیه السلام 100 کاله الله تعالی ورباندې مرګ راوستلی و، لکه سوره بقره کې واقعه ذکر شو. بیا 100 کاله بعد چې الله تعالی ژوندی که او تورات یاد و، نو دوی ویلي چې عزیر د الله تعالی زوی دی. الله ذکر را ژوندی که چې دا د الله زوی دی. نسواراو چې د عیسی علیه السلام معجزې ولیدلې چې عیسی علیه السلام داسې کارونه کوي چې هغه عام انسانان د هغو نه عاجزه دي او بې پلاره الله پیدا کړی و، نو د هغه باره کې ویلي چې دا د الله زوی دی. نو الله په دې خبر رد کوي. وقالت اليهود، او وايي یهود، عزیر ابن الله، چې عزیر د الله تعالی زوی دی. وقالت النصارى، او وايي نصارى، المسيح ابن الله، چې مسیح د الله تعالی زوی دی. ذلك قولهم بافواههم، ذلك دا خبري، قولهم بافواههم، دا اسی وینا د دوی ده، بافواههم د دوی په خولو باندې، دا د دوی ډېره بده وینا ده. بافواههم د دوی په خولو باندې، په خولو باندې دا معنی چې اسی بې دلیله وینا ده. په دې خبره باندې د هغو سره هیڅ کوم حجت او دلیل نشته دی. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، یضاهئون دوی مشابهت کوي په دې خبره کې، قول الذین کفروا من قبل، د وینا د هغو کسانانو سره چې کفر کړی و، من قبل مخکې د دوی نه، د مخکینیو کافرانو هم دغه خبرې وې چې الله ته د اولاد نسبت کوو. لکه د مکې مشرکانو به هم ملایکو ته به د الله لورګانې ویلې چې الملائکة بنات الله، علیاذ بالله، ملائک د الله لورګانې دي. قاتلهم الله، هلاک دي کړي الله تعالی، انا یؤفکون، څرنګه اوړېدلی شي دوی د حق نه باطل طرف ته، او څنګه په دې خپل باطل باندې کلک دي. وروسته د دې نه چې په دې خبره باندې واضح دلایل الله ذکر کړي دي چې د الله لپاره اولاد نشته دی، الله اولاد ته ضرورت نه لري، لیکن بیا هم دوی په دې خپل باطل باندې کلک پاتې دي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دلته الله تعالی د هغو د قتال لپاره نور اسباب ذکر کوي. د دوی بل قسم شرک الله ذکر کوي، 2 قسمه شرک الله ذکر کوي. یو شرک فی التحلیل والتحریم، چې د دوی علما او د دوی پیرانو به دوی ته یو شی حلال او حرام که،
نو د هغو حلال و حرامو ته به حلال و حرام ویلي. او بل د مسیح ابن مریم عبادت کوي. په عبادت کې عیسی علیه السلام د الله سره شریک کړی دی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، نیولي دي دوی احبارهم ملایان خپل، ورهبانهم او پیران خپل، اربابا خدایان، من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، والمسیح ابن مریم او نیولي دي نسوارا او مسیح ابن مریم لره، عیسی زوی د مریم هغه اله نیولی دی، د هغه عبادت یې کړی دی. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، او امر نه دی شوی دوی ته د الله د طرف نه الا ليعبدوا الها واحدا، مگر د دې خبرې چې عبادت دې وکړي دوی الها واحدا د یو اله چې هغه الله تعالی دی. لا اله الا هو، نشته دی هیڅوک مستحق د عبادت ما سوا د هغه ذات نه، سبحانه پاک دی هغه الله تعالی، عما یشرکون د هغه څه نه چې دوی د الله سره شریکان ګرځوي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، د یهودو نصاراو خپل علما او خپل ملایان او خپل پیرانې د ځان دپاره خدایان جوړ کړي وو ما سوا د الله نه. دلته مراد د ارباب نه یعنې په باب د تحلیل و تحریم کې دوی د الله سره شریکان ګرځولي وو. تحلیل و تحریم یو شی حلالول یو شی حرامول دا یوازې د الله تعالی کار دی، د الله حق دی. د الله تعالی دا حق ملایانو ته ورکړی و او خپلو پیرانو ته یې ورکړی و، راهبانو ته. لکه امام ترمذي دا روایت نقل کړی دی، عدي بن حاتم رضی الله عنه دا مخکې نصراني و، نو دی خپله قصه کوي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغلم او زما په غاړه کې صلیب و، د سرو زرو صلیب مې په غاړه کې و. نو د الله پیغمبر ماته وویل چې اطرح عنك هذا الوثن، دغه بت خپل ځان نه ایسته وغورځوه. صلیب ته یې بت ویلې. او ما د الله د پیغمبر نه واورېدل چې دغه آیت یې لوسته، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ما ورته ویلې چې د الله پیغمبره د خلکو خو د خپلو علماو او د خپلو پیرانو عبادت نه و کړی، د احبارو د رهبانو عبادت خو یې نه و کړی. نو څرنګه الله تعالی د هغو باره کې وایي چې دوی د خپلو ملایانو نه د خپلو پیرانو نه ارباب جوړ کړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتستحلونه. آیا داسې نه وه چې دې احبارو او رهبانو د ستاسو ملایانو پیرانو به کوم شی چې به الله حلال کړي وو هغه به یې تاسې باندې حرامول، یا به تاسې د هغو د تحریم عقیده ساتله، یا کوم شی چې به الله حلال کړي وو یا کوم شی چې به الله حرام کړي وو هغه به دوی تاسې ته حلال کړه، تاسې به حلال ګڼل. آیا داسې نه وه؟ آیا د هغو حلال و حرامو ته حلال و حرام نه ویلې؟ وایي ما ورته ویلې چې دا کار خو م کاوه. نو د الله پیغمبر وویلې فذلک عبادتهم، همدا د هغو عبادت دی. نو د الله نه بغیر چې د تحلیل او تحریم حق څوک بل چاته ورکړي، د هغه نه اله جوړ کړه، د هغه نه رب جوړ کړه. دې ته ارباب تشریعي وایي. که هغه ملا دی، که هغه د قوم مشر دی، که هغه پاچا دی، که هر څوک دی چې یو شی الله حرام کړي دي، د الله حرام حلال کی، الله تعالی حرام حلال کی، د الله حرام حلال کی، یو څوک هغه ته د حلال او د حرام عقیده وساتي، نو د هغه نه رب جوړ کړه. والمسیح ابن مریم، او دوی مسیح ابن مریم نه اله جوړ کړی و، دغه عبادت یې کوو. وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا، او دوی ته امر نه وشوی د الله تعالی د طرف نه. هر پیغمبر ته الله دا امر کړی چې خپل امت ته دا خبره ورسوي، الا ليعبدوا اله واحدا، مگر د دې خبرې چې عبادت به کوي د یو اله، لا اله الا هو، نشته دی هیڅوک مستحق د عبادت ما سوا د هغه ذات نه، سبحانه هغه ذات پاک دی، عما یشرکون د هغه څه نه چې دا خلک د الله سره شریکان ګرځوي. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، یریدون دا مشرکان او دا یهود و نصارا دا ټول دښمنان د اسلام د دې خبرې اراده لري او د دې خبرې کوشش کوي. ان یطفئوا نور الله بافواههم، ان یطفئوا دا چې خاموشه کړي دوی نور الله رڼا د الله تعالی، بافواههم په خپلو خولو باندې. د الله رڼا د الله کتاب دی، د قرآن کریم، د اسلام دا دین چې دا په خپلو خولو باندې دا خاموشه کړي. الله فرمایي
دا دومره احمقان دي چې د الله د رڼا چې د دې مثال لکه د لمر دی، لکه یو سړی د لمر رڼا د خپلې خولې په پوکي باندې خاموشه کوي، دا خو نشي کولی. الله فرمایي بافواههم، په خپلو خولو باندې د اسلام باره کې تبلیغات کوي، په اسلام باندې طعن کوي، په اسلام باندې قسمه قسم اعتراضونه کوي، دې لپاره چې خلک د اسلام نه متنفره کړي. لیکن الله فرمایي ویأبى الله، او نه غواړي الله تعالی الا ان یتم نوره، مگر دا خبره ان یتم نوره چې پوره کړي الله تعالی نوره، خپل نور. الله تعالی د خپل رڼا نور هم زیاتوي، او الله تعالی د انسانانو په منځ کې خوري. ولو کرها الکافرون، اگر چې کافران دا نه خوښوي. نو د الله اراده دا ده چې الله تعالی د اسلام نور مضبوط کړي، د اسلام د رڼا نور هم خوره کړي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، دا الله تعالی هغه ذات دی ارسل رسوله چې را لېږلی دی خپل پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، بالهدى په هدایت باندې چې دا قرآن کریم دی، ودین الحق، او په حق دین باندې چې هغه د اسلام دین دی، لیظهره علی الدین کله، دې لپاره چې غالب کړي الله تعالی دا دین علی الدین کله، په ټولو ادیانو باندې. ولو کرها المشرکون، اگر چې مشرکان دا خبره نه خوښوي. دا الله تعالی فیصله ده چې الله تعالی به دا دین په ټولو ادیانو باندې غالبه کوي. کله به الله تعالی د په ظاهري شکل باندې هم غلبه ورکوي، او تر قیامته پورې الله تعالی اسلام ته د حجت په لحاظ باندې، د دلیل په لحاظ باندې په نور ادیانو باندې غلبه ورکوي، علی الدین کله، په ټولو ادیانو باندې. د دې نه معلومیږي چې د اسلام نه وروسته الله تعالی هیڅ بل دین نه مني. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. چا چې د اسلام نه بغیر بل دین د ځان لپاره ولټاو چې الله ورباندې خوشحاله کړي، الله ته ورباندې ځان نږدې کړي، فلن یقبل منه، نو هغه به ځینې هېڅکله قبول نشي. وهو فی الاخرة من الخاسرین، او هغه به په آخرت کې د زیانکارانو نه وي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.